السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ اوسي ختمن اوسي د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته سمپل فیچر ټینس در پیژنو چې سمپل فیچر ټینس څخه هدف څه دی مقصد څه دی په انګلیسي ژبه کې موږ په کومو وختونو کې له همدې څخه استفاده کولی شو له همدې څخه وړاندې موږ دوې کټګورۍ د زمنې پای ته رسولې وې چې یوه پریزنټ کټګوري وه بله فاسټ کټګوري وه نننۍ ویډیو چې ده د فیچر کټګوري لومړۍ ویډیو ده سمپل فیچر ټین زمنه ده ښه راځو مثال لومړی د همدې زمنې تعریف ته چې مثال تعریف کې دوی څه وایي له همدې زمنې څخه مقصد څه دی ښه simple feature tense used to show an action or state that will happen in the future داسې وایي چې سمپل فیچر ټینس هغه عمل یا هغه حالات ښایي کوم چې په راتلونکي آینده وخت کې پیښیږي نو هغه کارونه چې په آینده کې ترسره کیږي په آینده کې پیښیدونکي وي د همدې لپاره سمپل فیچر ټینس استعمالیږي لکه مثال په ډول زه به ووایم زه به سبا ورځ کابل ښار ته لاړ شم زه به سبا ورځ په کابل ښار کې وم همدا ډول خبرې همدا ډول کارونه همدا د سمپل فیچر ټینس کار دی نو اوس به زه تاسو ته تعریف هم وښیم دا ما پښتو ته هم ترجمه کړی دا تاسو نوټ کوای شئ سره ښه اوس راځو مثال له همدې څخه وروسته په همدې زمانه کې هیلپینګ ورب تاسو در پیژنو چې په سمپل فیچر ټینس کې هیلپینګ ورب کوم دی په سمپل فیچر ټینس کې هیلپینګ ورب چې دی هغه ویل دی شال هم بعض وخت استعمالیږي خو ډیر نه د فقط په بریټش ژبه کې استعمالیږي نو د ټولو سبجیکټونو لپاره همدا ویل استعمالیږي تاسو دلته وینئ هغه که د هی سبجیکټ دی شي ایټ وي د آی یو د ټولو لپاره خو شال چې دی فقط بیا په بریټش ژبه کې هم د دوې سبجیکټونو لپاره استعمالیږي یو د وي سبجیکټ بل د آی سبجیکټ په امریکن کې نه استعمالیږي دا ډېر نن سبا نه استعمالیږي خو بیا هم که تاسو ته مخه ته راغی یا به د وي سره استعمالي یا به د آی سبجیکټ سره استعمالي نو هغه به بریټش انګلیش وي نو اوس په قدرمن لیدونکو راشو سټرکچرو ته چې په سمپل فیچر ټینس کې کوم ډول سټرکچر استعمالیږي او کوم ډول سټرکچر موږ تاسو کارولی شو ښه دلته موږ هم دوه ډوله سټرکچر کاروو یو ډاینامیک سټرکچر دی چې دا موږ د اکشن عمل ښودلو لپاره استعمالوو لکه څه ډول چې موږ تعریف کوو چې دا هم عمل ښیي هم حالت ښیي دویم نمبر کې موږ سره بیا سټیډي سټرکچر دی چې دا موږ د حالت ښودلو لپاره استعمالوو همدې وختونو کې له همدې څخه استفاده کوو اگزامپل هم ما راخیستی یو اگزامپل تاسو وګورئ لکه د عمل لپاره اول دی I will go to Kabul tomorrow زه به سبا ورځ کابل ته لاړ شم دلته عمل ښودل شوی د ګو چې د په خپله ورب دی دلته تاسو وینئ I will be in Kabul tomorrow دلته بیا حالت ښودل شوی دی زه به سبا ورځ په کابل ښار کې وم نو اوس به راشو په همدې زمانه کې د سټرکچرو او جملې تفصیل ته ښه په تفصیل سره به هر څه واضح کړو تاسو اوس وګورئ ښه دلته زموږ سره لومړی مثبت سټرکچر مثبت جملې دي تاسو ګورئ دلته لومړی موږ یو سټرکچر راخیستی دی سبجیکټ دی مثبت سټرکچر دی ویل ورب کمپلیمنټ دی ښه اوس راځو مثال د همدې سټرکچر مطابق یو جمله استعمالوو تاسو دلته وګورئ I will drink tea زه به چای وڅښم دلته په آی مو خپله سبجیکټ راخیستی بیا د هیلپینګ ورب څخه ویل دی بیا په ورب کې ډرینک دی د ورب په دغه زمانه کې خپل لومړی حالت استعمالیږي نه ان جی وخولي نه کوم سیکنډ فارم نه ترډ فارم استعمالیږي ښه راګرځو مثال بل سټرکچر ته تاسو به همدا ډول جملې هم لیدلې وي د همدې سټرکچر په لیدو به تاسو حیران هم شئ بیا که چا لیدلې وي هېڅ د حیرانتیا خبره به نه وي سبجیکټ دی آر ایس AM دا هیلپینګ ورب دی په دې کې going to دی ورب دی کمپلیمنټ دی تاسو ته مې دا په لومړی د هیلپینګ ورب په برخه کې واضح هم نه کړل خو خیر مو چې د ویډیو زیاتیږي دلته به موږ په لاندې ډول تشریح کړو ښه دلته تاسو وګورئ دا ډول هم تاسو ویلی شئ د دې پارک هم درته ښیم I'm going to go to Kabul next week زه به راتلونکې اونۍ کابل ښار ته لاړ شم تاسو به ووایئ چې دا څه ډول جمله ده دلته تاسو going to هم استعمال کړل دلته بیا go to هم استعمال شوي دي لومړی تاسو یو بل اگزامپل ته هم وګورئ په دې نه انشاءالله وضاحت ورکوو ښه دلته تاسو ګورئ
I will be at home at 12 o'clock. زه به په 12 بجو په کور کې وم. دلته که څه موږ حالت وښودو، لومړۍ جمله کې موږ عمل وښوده. دلته د سټرکچر ته هم تاسو وګورئ، سبجیکټ دی، ویل دی، بیا پاسې پلس بی دو، بیا مثال اسټیټ یا اجیکټیو دی، کمپلیمنټ دی. دلته به تاسو د اجیکټیو ولیکئ دی او مثال یا د حالت دواړه تاسو ویلې ښودلي دي. دلته د هم په ځای اجیکټیو هم ورتلای شي او دلته مثال حالت هم ورتلای شي. یعنې په دې ځینې صفت هم ورتلای شي او حالت هم. صفت لکه مثال خوشحاله، خفه، همدې ته صفت ویل کېږي. که دلته موږ ولیکو I will be happy tomorrow، زه به سبا ورځ ډېر خوشحاله یم. I will be sad tomorrow، زه به سبا ورځ خفه وم. دغه بیا صفت شو چې د یو څه ښه او بد وضیح کېږي. اوس فرا شو په د going to او په د ویل باندې به لږ تفصیل ویر کو چې دلته موږ دا څه ډول د going to موږ په کومو حالتونو کې په سمبل فیوچر ټینس کې استعمالولی شو. دلته خو لومړی د سټرکچر تاسو وګورئ. سټرکچر یې بیا کټ مټ په همدې ډول دی چې په دې کې هیلپینګ ورب چې دي د پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالیږي. هماغه ډول د آر د پلورل لپاره ایز، بیا د سینګولر لپاره ایم، بیا په کات د آی لپاره. او دلته په کات د going to اضافه شوی دی. going to به تاسو حتما استعمالوئ. اول به سبجیکټ استعمال شي. تاسو ګورئ سبجیکټ نه موږ آی راخوستی، بیا د هیلپینګ ورب نه ایم موږ راخوستی ځکه چې آی دی. بیا به تاسو پاسه خاخ په هیلپینګ ورب څخه going to استعمالوئ. این وروسته بیا تاسو ورب استعمالوئ. لکه دلته تاسو وینئ په ورب کې go موږ راخوستی دی، بیا کمپلیمنټ برخه دی. I am going to go to Kabul next week، زه به راتلونکې اونۍ کابل ته لاړ شم. دې په فرق نه غږېږو. تاسو اوس دلته وګورئ. لومړی خو دلته تاسو وګورئ د اجیکټیو او د سټیټ په برخه کې، مثال د صفات او د حالت په برخه کې په دې کې فرق ته وګورئ. دلته تاسو وینئ په لومړۍ جمله کې حالت ښودل شوی دی I am going to be at home at 12 o'clock، زه به په 12 بجو په کور کې وم. دوهمه جمله کې وګورئ I will be happy today، زه به نن ورځ خوشحاله وم. دلته بیا صفت ښودل شوی. لکه دلته مو سټرکچر کې تاسو ته وښودل، په دې خاطر مې وویل تاسو سټرکچر وینئ. سټرکچر په دې ډول دی، هم سټریټ لیکل شوی، هم اجیکټ لیکل شوی دی. نو خدای دې وکړي چې په دې مو سر خلاص شوی وي چې په سټریټ سټرکچر کې هم حالت ښودل کېږي، هم صفت هم ښودل کېږي. دواړه کارونه موږ په همدې کې ښودلی شو، ځکه دلته صفت هم استعمال شوی او دلته حالت هم ښودل شوی دی. ښه تاسو وګورئ اوس د ویل او going to فرق ته وګورئ چې موږ کله په سمپل فیچر ټینس کې going to استعمالوو، کله ویل استعمالوو. ښه نو تاسو اوس د جدول ته وګورئ، فرق په خپله پوه شئ. اول خو تاسو ویل وګورئ. د ویل کومه پرېکړه چې تاسو سمدستي کوئ، اوس مهال چې زه به مثال د کار وکړم، زه به چای وڅښم، زه به مثال ښوونځي ته لاړ شم، د پرېکړه اوس مهال وي، سمدستي وي، بیا موږ تاسو د ویل څخه اکثره استفاده کوو. که کومه پرېکړه داسې پلاني ډول وي، تاسو وګورئ دلته یې ضرب ویر کړی دی، مخکې پلان شوی کار. تاسو وګورئ په ویل سره موږ کوم کار چې یا د میاشتې جریان وي، یا کال زه به راتلونکی کال سعودیه هیواد ته سفر وکړم، زه به راتلونکی کال دا کار وکړم، یا به زه راتلونکې اونۍ کې همدا وکړم. هغه بیا موږ په going to سره ښایو. او که کوم لنډمهال وي، هغه بیا مثال هم سمدستي وي، اوس مهال موږ تاسو یو څه ته پلان کو، هغه بیا په ویل سره ښایو. دلته څه وګورئ وړاندوینې احساس پر بنسټ هم موږ بیا دا په ویل سره ښایو. او وړاندوینه د دلیل نښه چې ولري، هغه هم بیا موږ تاسو په going to سره ښایو. دلته تاسو ګورئ وعدې او وړاندیزونه غوښتنې، دا هم موږ تاسو په ویل سره ښایو. نو همدا یې فرق شو. خدای دې وکړي چې په فرق کې پوهېدلي یاست، کومه ستونزه او مشکل به نه وي. ستاسو خپل د وخت مطابق هم going to استعمالولی شئ، هم ویل استعمالولی شئ. خو ویل ډېر استعمالیږي، going to دومره ډېر نه استعمالیږي. خو بیا هم په داسې حالاتو کې دلته مې تاسو ته وضاحت وکړ چې د اوږد مهال لپاره چې یو څه مثال تاسو اوږد پلان لرئ، لپاره بیا تاسو going to استعمالوئ، لنډ مهال لپاره بیا تاسو ویل استعمالولی شئ. ښه نو اوس فرا شو د همدې څخه وروسته بلې برخې ته. دلته زموږ سره منفي جملې دي، منفي سټرکچر دي. ښه تاسو دلته ګورئ منفي سټرکچر په همدې ډول دی، سبجیکټ دی، ویل دی، پلس ناټ دی، ورب کمپلیمنټ دی.
دلته هم موږ منفي جمله په همدې ډول استعمال کړې ده. تاسو وګورئ I will not go to city tomorrow. زه به سبا ورځ ښار ته نه ځم. تاسو ګورئ د همدې معنا همدا شوه. خپله سبجیکټ کې آی دی، بیا مو ویل راخیستی، هیلپینګ ورب څخه ناټ دی، ورب دی ګو ده، خپل دې حالت ته د ورب کوم فارم نه اخلي. بیا مثال کمپلیمنټ برخه ده. دلته تاسو وګورئ لنډ حالت هم تاسو په دې کې استعمالولی شئ، لکه څه ډول چې موږ په نورو زمونو کې تاسو ویلي وي. ویل ناټ فز یو وانټ هم لیکلی شئ، آی وانټ ګو ټو سی یو ټومارو. نو دا یو لنډ شارټ حالت دی. دلته بیا سټرکچر چې د بل کوم د ګوینګ ټو سټرکچر موږ هم راخیستی دی. سبجیکټ دی، ایز آر ایم دی، هیلپینګ ورب دی، پسې بیا پلس ناټ دی، بیا ګوینګ ټو دی، بیا ورب دی او بیا کمپلیمنټ برخه ده. دلته موږ یو اگزامپل راخیستی دی، هی از ناٹ ګوینګ ټو ګو ټو سیټي ټومارو. زه به سبا ورځ ښار ته نه ځم. دلته څه وګورئ لومړی موږ سبجیکټ کې هی راخیستی دی، بیا ځکه سینګولر دی ایز مرکز کړی دی آر ایم څخه، بیا ناٹ دی، بیا ګوینګ ټو دی، بیا مثال ورب دی ګو چې تللو ته یې بیا کمپلیمنټ برخه ده. نو په همدې طریقه منفي جملې استعمالولی شئ. د اکشن جملې هغه چې عمل ښودل کېږي. اوس په د حالت ښودلو برخو ته هم راشو. په دې نه بیا موږ تاسو حالت ښودلی شو. سبجیکټ ویل دی، ناٹ پلس بی سټیټ اجیکټیو کمپلیمنټ برخه. دلته څه وګورئ لومړی په ویل کې I will not be at home at 11 o'clock. زه به په 11 بجې په کور کې نه وم. دلته څه وګورئ حالت ښودل شوی دی. دلته بیا په ګوینګ ټو کې هم تاسو همدا ډول جملې استعمالولی شئ د حالت ښودلو. دلته څه وګورئ سبجیکټ دی، مثال آر اس ام ناٹ ګوینګ ټو بی سټیټ اجیکټیو کمپلیمنټ. تاسو وګورئ اگزامپل ده، وی آر ناٹ ګوینګ ټو بی لیټ. زه به نه ناوخته کېږم، یعنې زه به ناوخته کېږم نه. نه همدا ډول جملې هم تاسو په ګوینګ ټو هم استعمالولی شئ، لکه څه ډول چې موږ په ویل سره حالت ښایو. نو دا ډول تاسو په ګوینګ ټو هم ښلی شئ. خو په کاتا پارک مې تاسو ته واضح کړو چې په ګوینګ ټو کې اوږد پلان یعنې لوی پلان چې د اوږد مهال لپاره وي، او په ویل سره لنډ مهال سمدستي پرېکړه تاسو په نظر کې نیسئ چې زه مثال همدا کار وکړم. بیا موږ تاسو هغه جملې په ویل سره استعمالوو. اوس فراشو همدې څخه بلې برخې ته چې دغه سوالیه برخه ده. همدې ته وګورئ. هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ دی، ورب کمپلیمنټ کویشن مارک دی. ویل هی کم ټو خوست ټومارو. آیا دی به سبا ورځ خوست ته راشي؟ نو دلته تاسو ګورئ ټولې سوالیه جملې چې دي سټرکچر چې دي، لومړی هیلپینګ ورب وي، سبجیکټ دی، یعنې وروسته بیا ورب برخه ده، یعنې وروسته بیا کمپلیمنټ دی. دوهم اگزامپل هم ګورو په ګوینګ ټو سره. تاسو دې ته هم وګورئ. دلته موږ لومړی هیلپینګ ورب مخته کړی دی، بیا سبجیکټ دی، ګوینګ ټو دی، ورب دی او بیا مثال کمپلیمنټ برخه ده. از هی ګوینګ ټو کم ټو خوست ټومارو. آیا دی به سبا ورځ خوست ښار ته راشي؟ دلته څه وګورئ لومړی د هیلپینګ ورب څخه ایز دی، ځکه چې هی سینګولر دی، بیا مو سبجیکټ راخیستی دی هی دی، او بیا مو ګوینګ ټو راکوز کړی دی، یعنې وروسته بیا ورب مو راخیستی دی چې کم دی، او بیا کمپلیمنټ برخه ده. په همدې ترتیب تاسو سوالیه جملې استعمالولی شئ. دلته زموږ سره بیا کویشن سټراکچر دی، هغه سټراکچر چې د حالت ښودلو لپاره موږ تاسو د همدې څخه استفاده کوو. دلته څه وګورئ هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ دی، بیا بی دی، سټیټ یا اجیکټیو کمپلیمنټ برخه ده. دلته موږ یو اگزامپل راخیستی دی، ویل شي بی اټ سکول ټومارو. آیا دی به سبا ورځ په ښوونځي کې وي؟ تاسو د سټرکچر ته هم وګورئ. موږ د جمله د سټرکچر مطابق استعمال کړه. لومړی هیلپینګ ورب دی، ویل مو راخیستی دی، بیا سبجیکټ کې شي ده، بیا مو بی راخیستی، بیا دلته سکول تاسو وینئ حالت استعمال شوی. که اجیکټیو وای دلته بیا هاف یا ساډ یا بل څه وای، خو دلته سکول دی، حالت دی، ټومارو کمپلیمنټ برخه ده. دویم اگزامپل ته هم وګورئ. په ګوینګ ټو سره هم تاسو همدا ډول سوالیه جمله استعمالولی شئ. از شي ګوینګ ټو بی ټایرډ ټوډے. آیا دی به نن ورځ ستړې وي؟ دلته څه وګورئ موږ د هیلپینګ ورب څخه ایز راخیستی دی، ځکه سینګولر دی، بیا مو سبجیکټ راخیستی شي ده، ګوینګ ټو دی، بیا بی مو راکوز کړی، بیا ټایرډ، دلته بیا ټوډے، دلته بیا دا صفت شو، اجیکټیو شو.
نو په همدې ترتیب تاسو په دې کې سوالیه جملې استعمالولی شئ. هغه چې هر ډول موضوع وي، هر ډول خبرې وي، تاسو به کټ ونډ د همدې سټرکچر مطابق سي. هغه که د عمل ښودلو جملې وي، که هغه د حالت ښودلو وي، د همدې سټرکچر مطابق په درمه ستونزه او مشکلې به انشاءالله نه وي. ښه، اوس به راشو هغه جملې ته چې هم نیګیټیو وي، هم انټراګیټیو، هم سوالیه وي، هم منفي وي. تاسو دلته وګورئ، په دا هم لکه څه ډول چې نورو زمانو کې موږ تاسو ته ښودلي دي، یو لانګ سټرکچر دی، یو شارټ دی. لانګ سټرکچر په همدې ډول دی، ویل دی، سبجیکټ ناټ ورک، کمپلیمنټ کوېشن مارک دی. د ایگزامپل دی، ویل یو ناټ کم ټو کونړ ټومارو. آیا تاسو به سبا ورځ کونړ ته راشئ؟ پوښتنه شوې ده. دلته که موږ شارټ سټرکچر ته وګورو، دلته چې په کات موږ ویل او ناټ یو ځای کړي، وانټ مو راخیستی لنډ حالت یې. ښه، وانټ یو کم ټو کونړ ټومارو. آیا تاسو به سبا ورځ کونړ ته راشئ؟ نو یوه خبره ده، هغه لانګ حالت دی او دا شارټ حالت دی چې هر ډول تاسو ته خوند درکړي. هغه د رایټینګ په برخه کې ډېر استعمالیږي لانګ حالت، او شارټ د سپیکینګ په برخه کې استعمالیږي ډېر. ښه، اوس راځو مثال د صفاتو او د حالاتو برخو ته چې کوم هغه سټرکچر موږ تاسو ته وښیو. لانګ سټرکچر هم لري دا هم، او شارټ سټرکچر هم لري. ویل دی سبجیکټ ناټ پلس بی پلس سټیټ adjective complement question mark. will you not be happy tomorrow. آیا تاسو به سبا ورځ خوشحاله نه وئ؟ پوښتنه شوې ده. دلته صفات adjective راخیستل شوی دی. شارټ سټرکچر ته وګورئ، فقط د ویل او ناټ یو ځای شوي دي. وانټ دی، سبجیکټ بی، سټیټ adjective او کمپلیمنټ کوېشن مارک دی. دلته څه وګورئ، وانټ یو بی هیپي ټومارو. آیا تاسو به سبا ورځ خوشحاله نه وئ؟ همداسې دا تاسو په ګوینګ ټو سره هم استعمالولی شئ. هغه سټرکچر هم تاسو ما راخیستی دی. تاسو دلته وګورئ، لانګ سټرکچر یې هم په همدې ډول دی. آر یو ناټ ګوینګ ټو بی هیپي ټومارو. آیا تاسو به سبا ورځ خوشحاله نه وئ؟ دلته شارټ سټرکچر دی، ایزنټ آرنټ. یا دلته به تاسو بیا جملې ته ګورئ چې هر ډول سبجیکټ وي، سبجیکټ مطابق به هغه لنډ حالت شارټ حالت راښولی. دلته یو دی، آرنټ یو ګوینګ ټو هیپي ټومارو. آیا تاسو به سبا ورځ خوشحاله نه وئ؟ لکه څه ډول د لنډ حالتونه موږ تاسو ته په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې هم ښودلي وي، هماغه هیلپینګ ورب دی. دلته فقط هماغه استعمالیږي ګوینګ ټو سره. نو که درمن لیدونکي خو دوی د وګوري چې د سمبل فیچر ټینس په بشپړ هدف پوهېدلي یاست، مقصد ته پرې رسېدلي وئ، سټرکچر سره هم بلد شوي وئ، سټرکچر مو هم زده کړي وي، ځکه په دې کې مختلف سټرکچر استعمال شوې د عمل ښودلو د حالت ښودلو لپاره. ویډیو که لږ زیاته شوې وي، خیر په دې خاطر چې دا زمانه چې وه بیخي مهمه وه، په دې کې ډېر څه شامل وو. سټرکچر یې عمل ښودلو سټرکچر یې د حالت ښودلو سټرکچر یې، نو په دې نه پوهېدل مهم وو چې تاسو پوه شوي وئ. نو فعل حالا ښه وخت ته غواړم. انشاءالله په آینده کې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب وساتئ. ښه وخت.